سلامونه نو کیلی لر او بر یو افغان مقبوضه افغانستان باره کې زما لایف دی. د لایف په سر کې زه دا ویم چې خدای نخواسته د دې د مقبوضه افغانستان نه زما کوم چې دی ځان ته خیبر پښتونخوا ورونه ځان ته د خیبر پښتونخوا وایي د هغې په ضد دی، د هغې په خلاف نه دی. ګورې زموږ او ستاسې باید په دې پوه شو چې زموږ لانجه چې ده زموږ لانجه د پنجاب سره ده، زما لانجه د پښتونخوا سره نه ده. پښتونخوا والا زما ورور دی، افغان دی، هغې سره زما لانجه نه ده. نو دغه موږ چې د مقبوضه افغانستان ویو دا دی مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا. دا ویډیو شیر کړئ افغانانو، څومره چې شیر کولی شي شیر یې کوئ چې د ټولو ملګرو غوږونو ته ورسي. یو خبره کوم چې په دې کې و ما سره ټول غږ اوچتوئ، دا یوازې زما کار نه دی چې دګنې یوازې دا غږ اوچت کړم. په دې کې به هر مبارز هر افغان لره و که بر وي دا غږ به موږ سره اوچتوئ چې موږ په پښتونخوا په نوم باندې څه شی نه پېژنو، موږ صرف پېژنو د مقبوضه افغانستان په نوم باندې. افغانانو ګورئ هر رقم دښمني کوي، هغې ته سره هر رقم چلونه کوي، خو موږ او تاسې سره په فیسبوک باندې خبرې کوو، صحیح ده. موږ احترام لرو د هر مبارز ته، د هر افغان که په لر کې وي که په بر کې وي. نو خبره دا ده چې افغانانو موږ او تاسې به نور دا غږ اوچتو چې مقبوضه افغانستان چې دی دا ټکه پورې دغه خیبر پښتونخوا چې ورته دې د نوم یې خیلی دغه ته موږ مقبوضه افغانستان یو، په بل نوم یې موږ نه پېژنو، په بل نوم یې موږ نه پېژنو. افغانانو دغه زموږ او ستاسې باید چې په دې باندې کلک غږ اوچت کړو. ګورې پوسټونه وکئ، په فیسبوک کې لږې ویډیوګانې وکئ، نقشه جوړه کړئ، نقشه باندې کوم چې دا مقبوضه افغانستان دی چې په پښتونخوا لیکلی په دې باندې مقبوضه افغانستان ولیکئ. ځکه دا زموږ او ستاسې که دا ویو چې دا دعوه کوو چې دا زموږ د پلار نیکه وطن دی او زموږ خاوره ده، نو بیا ولې پرېږدو پنجابي ته، بیا ولې پرېږدو د هغې دغه ته. موږ مخکې ویل چې موږ دغه نوم ته دغه ته موږ احترام لرو، خو دغه د پنجاب په اسمبلۍ کې دا نوم پاس شوی دی، هغه موږ ته قبول وړ نه دی. دا وګیرې موږ یو اصلي کاغذونه د دې موږ سره دي. نو باید چې تاسې د هر یو افغان د هر یو باید چې په دې باندې غږ اوچت کړي، که هغه په هر مبارز که هر یو افغاني په دې باندې کوشش دې وکړي چې سازنده په دې سندرې جوړې کړي چې لر او بر یو افغان مقبوضه افغانستان ټکه پورې خیبر پښتونخوا چې ورته وایي دا دغه دی. نو افغانانو په دې کې باید چې موږ او تاسې سره پوره همکاري موږ سره وکړئ، موږ سره دا غږ بدرګه کوئ، مخکې ملګرو سره شیر کوئ. ګورئ دا ډېر مهم دغه دی ټکی دی. ګوره دې خپله په دغه ته چې وګورئ انډیا طرف ته هغې ته مقبوضه کشمیر وایي. مقبوضه کوم چې د انډیا دغه لاندې د اډر لاندې د انډیا پې قبضه کړې ده هغې ته مقبوضه کشمیر وایي. نو موږ نه پې قبضه کړې، موږ راځو صاحب مهربانه دا ولو چې ټکه پورې به داسې کوو دا نه، دا نوم ورته کېږي چې د دښمن زړه وچوي، چې د دې تورمخې زړه وچوي. ځکه دا زموږ خاوره ده، زموږ ملکیت دی. خپلو بچیانو ته په خوله کې واچوئ، دا ډېر مهم ټکی دی. خپلو بچیانو ته دغه نوم چې دی دا په خوله کې کېږدئ د آینده نسل ته. که زمونږ په ژوندون باندې موږ وانغوستو زمونږ بچیان خو به دا والي که نه. مقبوضه افغانستان باندې باید چې تاسې خبرې وکړئ، باید چې تاسې لایفونه راشي، باید چې تاسې په دې باندې ویډیوګانې ګوره په دې باندې دښمن زړه پړق شوي، هغه بې داسې کېږي صاحب مهربانه چا وایي چې دا راته یو څه سرخوږی پیدا کړو. او موږ که دا خیبر پښتونخوا ته موږ احترام لرو، خیبر پښتونخوا ورونو ته سره موږ دښمني نه لرو، خو دا ځای چې دی دا ټکه پورې دا تور ریاست قبضه کړی دی، دا موږ نه په پنجابي پوځ نیولی دی. نو له دې نوم چې دی دا مقبوضه افغانستان دی. په مقبوضه افغانستان باندې ګورئ تاسې دا یوازې زما غږ نه دی چې زه دا غږ اوچت کړم، دا یوازې زما کار نه دی، دا تاسې ټول په دې کې ما سره شریک شئ، تاسې ټول ما سره په دې کې هم نظري شئ. دا زما یوازې کار نه زه یوازې کولی شم. خو په دې صورت کې ویډیو شیر کړئ ملګرو چې نور ملګري مې راځي شي. نو په دې باندې به ګورئ نن زه په داسې وخت کې رالم چې ما ته معلومات و چې اوس لایف ډېر کم خلک راغلي. نو زه په دې خاطر رالم چې تاسې به لایف ډېر شیر کړئ، نورو ملګرو ته بیا ورسوئ. نن لایفونو ته ډېر کم راغلي، اوس ما وکاته هلکه طاهر خان دې نوم دی که څه شی دې نوم دی، زه لایف نه ځه چې بلاک مې کړې. نو خبره دا ده. نو افغانانو دا ویډیو هم شیر کړئ، خپله غږ اوچت کړئ، خپله دا ډېر مهم ټکی دی. په خدای یقین وکړئ چې دې دښمن ته دا خو زموږ یو دښمن
په دې کې خو د دشمنۍ کوم شک نشته چې تاسو ښکاري چې پاکستان نه مطلب زمونږ ولس نه دی خو د پاکستان ریاست چې دی هغه زمونږ ښکاره دشمن دی. ښکاره تاسې وګورئ دا دسیسې تاسې ته جوړوي، ښکاره تاسې وژني، ښکاره تاسې د ملک طبعي پسې راغستې د هغې د آی سی مشران وګورئ، د فوج مشران یې وګورئ، که سیاستمدار یې وګورئ، دغه ټول بیانونه په دې دا کې پراته دي. خو خبره دا ده چې دې ته باید موږ او تاسې داسې یو ضربه ورکړو، داسې یو خبره وله پیدا کړو چې دې ته هم لږ سوچ او فکر پیدا شي، دې له هم یو سرخوږی پیدا شي. او که نه موږ تاسې صرف راځو کیمرا پر فیسبوکونو باندې دا کوو هغه کوو، د پنجابي دسې کوم لمنډۍ ده او دا ده واغه ده، په دې باندې مشکل نه حل کېږي. موږ او تاسې به دا غږ اوچتو د ټولو افغانانو نه چې لر او بر یو افغان، مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا نوم موږ په پښتونخوا باندې نه پیژنو. دا مقبوضه افغانستان دی، دا د افغانستان خاوره ده. دې ته دغه نوم ته زور ورکوي، نقشې جوړې کوي، لیکلو کوي، دغه نقشې جوړې کوي، په نقشه کې د پښتونخوا نوم ته اخوا کوي، هلته پې ولیکئ مقبوضه افغانستان. په دې باندې تاسې نه د خیبر پښتونخوا والا نه خفه کېږي. هغه چې څوک په افغانیت څوک په پښتو پوهېږي هغه زموږ په مطلب باندې پوهېږي، ځکه د هغه ازادي چې ده زموږ ازادي ده، هغه دلته محکوم دی، هغه دلته دغه شوی دی، دلته وروره په دې باندې وروره پنجابي ریاست قبضه کړې ده په دغه پښتونخوا باندې، چې دوی ورته پښتونخوا وي، موږ ورته پښتونخوا نه وي، موږ ورته مقبوضه افغانستان ویو. نو خبره دا ده چې افغانانو غږ به بدره کوئ، شعرونه به جوړوئ، سندرې پې جوړې کړي. زما له طرف نه انعام دی چې چا سندره جوړه کړه په مقبوضه افغانستان باندې چې لر او بر یو افغان مقبوضه افغانستان، نو انشاءالله چې زما له طرف نه به ورته انعام زه به ورته انعام ورکوم. نو د دې د خاطره زه تاسو ټولو افغانانو ته وایم چې همدغه غږ بدرګه کوي، د بچیانو ته یې ورسوئ، خپل نسل ته یې ورسوئ، کتابونو کې هم دا ولیکئ، بالکل دغه پښتونخوا نوم ته بالکل ختم کړئ. دا موږ نه منو، ځکه دا د پنجاب د اسمبلۍ نه راغلی نوم دی. موږ د پښتنو چې کوم نېشنل پارټۍ یا نورو خلکو پکې منډې کړي دي، موږ یې منو. اول خو ته دې ظلم ته وګوره، اول خو تاسې دې ظلم ته وګورئ چې تقریبا 15 کاله زما د پښتونخوا زما د مقبوضه افغانستان ورونه صرف د دې نوم پسې چېرې پښتونخوا نوم یې وله ورکو. 15 کاله خو دې پسې وکړول، یعنې دا پښتانه دي، خپل ورت یې ورته نه ورکو، خپل دغه یې ورته نه ورکو. چېرې تاسې پښتانه سې یو نوم درله درکړمه، بیا یې وله 3-4 نومونه انتخاب کړه. نو خبره دا ده چې ورونو موږ دغه نوم موږ ته قبول وړ نه دی. دا مقبوضه افغانستان دی، دا مقبوضه افغانستان د افغانستان خاوره ده ټکه پورې، د دې نوم مقبوضه افغانستان دی. په دې باندې کار وکړئ، په دې غواړئ چې دشمن ته سردردي پیدا کړئ، چې غواړئ دشمن ته یو سردردي پیدا کړي. دې زموږ وطن ته روزانه زما 200-300 افغانان د دې دهشتګرد د اسد د لاسه دهشتګرد راځي زموږ وطن کې، زموږ ماشومان وژني، زموږ خویندې وژني، زموږ افغانان وژل کېږي، که په هره جامه کې زما ملي اردو شهیدانېږي، زما نور کسان د افغانستان مړه کېږي، صرف د دې نه راځي، د دې طرف نه موږ ته راځي. نو موږ او تاسې یو داسې دشمن سره مخامخ یو، او ما مخکې هم دا ویلي، بیا هم دا ویم چې تر څو پورې دا د اټک نه اړولې اټک نه، ولکن په مقبوضه افغانستان باندې امن راشي، ولکن په افغانستان کې امن راشي. موږ او تاسې به انشاءالله یو ځای کېږو، مقبوضه افغانستان کې چې څومره پښتانه افغانان دي دا ټول به د خیره یو ورځ یو ځای کېږو، او دا به د دې اټک نه اړو، نو هله به زموږ او ستاسې په وطنونو امن راځي. دا یې ګوره د یو سردردي ده دلته جوړه کړې ده. دا ګوره دې باندې تاسې کار وکړئ چې انګریزان کله واته، نو دې پښتنو ګوره ډېر جنګونه کړي انګریزانو سره، دا تاریخ موجود دی. نو انګریزانو دا سوچ وکړو چې اوس خو زه وځم، اوس ورته څوک پیدا کړم. نو د مولانا بجلیګر صاحب خبره وایي سپینې رانه لاړ او تورې راته پرېښودو. نو دا تورې تاسې ته دې لپاره پرېښې چې تاسې هر وخت وټکئ، تاسې هر وخت وځپي، ستا ژبه والي، ستا کلتور والي، ستا نه ورور تاریخ هېر کړي، د دې لپاره یې دلته کېنولی دی. نو زه همیشه دا خبره کوم چې دا زمونږ ټول مجاهدین درته نه ښیم، یا ټول طالبان یا ټول دغه نه ښیم، خو دا زمونږ مجاهدین صاحبان او طالبان چې کېدي، یو وایي ما امریکې ته شکست ورکړی، بل وایي ما وروسته شکست ورکړی. تاسې خو دومره تکړه شئ، راشئ دې پاکستان ته شکست ورکړئ، چې تاسې 50 ملکونو ته شکست ورکولی شئ. راشئ د خپل مقبوضه افغانستان خو ته وګټئ که نه، راشئ مجاهدینو او طالبانو تاسې یو ځای شئ، موږ هم درسره شو، راځئ که نه رانسئ چې بیا معلومات وشي. نو خبره دا ده چې افغانانو پښتنو تاسې په کلکه، تاسې نه زما غوښتنه ده په کلکه ده نه، دا زما یو د ورورولۍ دغه مې درته دا دی چې د مقبوضه افغانستان غږ اوچت کړئ، دغه یو غږ اوچت کړئ. موږ پښتونخوا نه منو، نه پښتونخوا وروره زمونږ
موږ هغه په رسمیت موږ نه پیژنو. موږ چې پیژنو مقبوضه افغانستان پیژنو. خلک چې پکې پراته دي هغه زمونږ افغانان زمونږ پښتانه ورونه دي، زمونږ وینه ده، هغې سره زمونږ وروره هر څه شریک دي. هغه زمونږ وروره د هغې ازادي زمونږ ازادي ده، د هغې پرمختګ زمونږ پرمختګ دی. په دې خبره باندې به کېدای شي ګل خانانو ماغزه نه رسېږي. خو بس چې صاحب مهربان د پلار مړی را روانې وي پاک ارمي زنده‌باد، نو هغه خو پرېږده، هغې ته خو هغه خو بېروسه پوهېږي. خو چې کوم افغانان پښتانه زمونږ په مطلب پوهېږي هغه په دې شي انشاءالله کار کوي، لګیا دي شپې ورځې. نو اوس خبره دا د افغانانو چې دا غږ به ما سره خامخا بدرګوئ. څومره مبارزین هستئ، نور که چاته هم خوله غلطه شي او خولې ته هم جسن یو خبره راغله چې پښتونخوا غلط شومه، مقبوضه افغانستان په غلطۍ، یعنې ډېر کوشش کوئ چې تاسې غلط نه شئ، په دا نوم کې غلط نه شئ، ځکه دا نوم لږ استعمال شوی دی. همدغه مقبوضه افغانستان په خپل فیسبوکونو کې ولیکئ، په خپلو پوسټونو کې ولیکئ، په خپلو وروره نقشې جوړې کړئ. په هغه نقشه کې چې د کم د اټکه پورې زموږ د افغانستان خاوره ده هلته وروره مقبوضه افغانستان په هغه نقشه کې ولیکئ. نو خبره دا ده دغه لږه شان دي زما تاسو سره دغه ویډیو لږه شان دي لایف او دا ویډیو او دا دغه به انشاءالله زه جاري ساتم. موږ او تاسې به جاري ساتو، موږ او تاسې به انشاءالله په دې باندې کار کوو، موږ او تاسې به په دې باندې انشاءالله خپله دا کوو. مقبوضه کشمیر دی ویلی شي، موږ مقبوضه افغانستان نشو ویلی. موږ خو د کشمیریانو نه بدتر یو یا د کشمیریانو نه موږ کمزور یو چې موږ دا نوم ښه په ویاړ سره یې ووایو، ښه په فخر سره یې ووایو چې مقبوضه افغانستان لر او بر یو افغان، مقبوضه افغانستان. زه ټولو ته دا په کلکه د ستاسې نه دا وکوم چې کوم لیکوالان دي د فیسبوک شاته ډېر پوه خلک ناست دي، مهرباني وکړئ دا د تاریخ حصه وګرځوئ. خیر دی ټیم به زموږ لګي، موږ ته معلومات مشکل راځي، خو دا نوم کلک کوي. په دې نوم کلکولو باندې دشمن ته ډېره ضربه ورځي، دشمن پرې ډېر لپړق شوي، موږ ته معلومات دی، دشمن پرې لړزړ کېږي. خو موږ او تاسې په دې باندې کار وکړو، نقشې او شیونه به ستاسې په انتظار باندې به چې ستاسې عکس العمل به صحیح په دې باندې به انشاءالله زه لایف هم راځم، نورې ویډیوګانې به هم کوم. او خبره دا ده چې دا بعد ګل خانانو ته زه پوهېږم چې دا چغې وایي په فیسبوکونو کې د طالبانو بیرغونه یې لګولي او اسلامي امارات او دا. نو انشاءالله اسلامي امارات خو به راځي، خو په اسلام برباد کې به راځي، ځکه هلته په یو مدرسه کې 15 زره قاریان طالبان او علمای شهیدان کړه پرویز مشرف. انشاءالله اسلامي شریعت او اسلامي امارات هلته پکار دی، اسلامي امارات په لاهور کې پکار دی چې لمنډۍ ده، نایټ کلبونه دي، د شرابو وروره ځایونه دي، هلته پکار دی. د پاکستان قانون چې دی هغه خلک مسلمانان دي، موږ سره دغه نه لرو، خو قانون چې دی مکمل د کافر قانون دی، مکمل د دا بدلول غواړي. په دې باندې به انشاءالله موږ او تاسو دا کوو. دې ته مه خوشحالېږئ چې تاسو یو څو ورځې لایفونه وکړئ او لاسونه داسې وخوځئ او جنډې بیرغونه. انشاءالله موږ به انشاءالله شریعت راولو، شریعت به انشاءالله په اسلام آباد کې راولو، شریعت به انشاءالله په لاهور کې راولو، شریعت به انشاءالله په پاکستان کې راولو، ځکه ضرورت دی د اسلام په نوم باندې دا ملک ادا شوی دی. خو قانون تر اوسه پورې قانون د کفري قانون دی او اوسېږي پکې مسلمانان. نو دا خو داسې خبره شوه چې یو دردي ته ویل چې ما ته جامې وګنډه او هغه ته له کمیس درکړي او پرتوګ دله درنه کړي، دا خو داسې مثال شو. نو خبره دا ده په دې باندې به انشاءالله زموږ مبارزه وي چې موږ پاکستان دپاره اسلامي شریعت امارت اسلامي غواړو. زمونږ ګاونډي دی، زمونږ یو ګاونډي دی د مقبوضه افغانستان. دا اټک نه خو دا ته ښیمه اټکه پورې الحمدلله دا ښه مسلمانان دي، ښه اسلامي جمهوریه افغانستان کې راځي دا ټول. خو اوس که دغه شوی نو خبره دا ده دغه ټول باندې انشاءالله زمونږ در باندې پیرزو ده چې ستاسې دپاره موږ تحریک طالبان چې دي د هغې د کامیابېدلو موږ تاسو ته دعا کوو چې خدای هغه کامیاب کړي په اسلام آباد کې او په دې ځایونو کې، ځکه چې مسلمانانو سره ډېر ظلم هلته شوی دی، ډېر زیات ظلمونه شوي دي، هلته خلک وژل شوي دي، تباه شوي دي. نو دغه هېواد چې دی د پاکستان دا د اسلام په نوم دغه شی باید چې دې مقصد ته ورسي. د مولانا بجلیګر صاحب خبره وایي که دا اسلام چې د په یو ګډ خره باندې اچولی وي هم د سعودي نه روان کړی اوس به را رسېدلی وي. نو موږ یې دله غواړو انشاءالله تاسې بې فکره شئ ګل خانانو، تاسې که هر څومره لایفونه وکئ، هر څومره د امارت اسلامي چغې ووهئ، هغه زموږ خپل دغه دی، هغه مشکل نشته، زموږ خپل پښتانه دي، موږ ورسره جوړېږي، افغانان دي. خو تا اصلي د اټک نه خوا دا شی پکار دی. په دې باندې راځئ موږ سره مبارزه وکئ چې دغه ملک د اسلام په نوم آزاد شوی دی او واقعي اسلامي چې خلکو قربانیانې ورکړي زموږ پښتنو دغلته سه مهربان افغانانو او ځانونه شهیدان کړي دي د دې پاکستان دپاره چېرې موږ هلته اسلامي دغه غواړو، هغه شهادتونه باید چې بې ځایه لاړ نه شي او په ځای راشي. نور درته ښه وخت غواړم، ښه شپه، ښه وخت ولرئ. خو په دې باندې به ما سره ضرور غږ اوچتوئ. تاسې نه ډېره مننه، په الله هم سپارم. خدای په امان.